سلامونه دوستانو په دې لږ تاسو به روغ جوړ وئ دا چې دوستانو ډاګز ایرډراپ پای ته ورسېد هغه لیست شو نن شو موږ تاسو ټولو پکې ډېره خوندوره ګټه وکړه دغه نه وروسته یو بل بهترین پروجیکټ روان چې دی د ډاګز په شان دی کار طریقه خورای اسان دغه کیټس په نوم پروجیکټ دی لکه څه ډول چې ډاګز و همدغسې کیټس په نوم پروجیکټ هم دی هماغسې کار طریقه یې د صرف څو میشنې دي کمپلیټ کول د هغه کې تاسو کار وکړئ او تر ټولو خوندوره خبره خو دا چې دوستانو کیټس ایرډراپ چې کوم دی هغه د بیټ ګیټ په شان غټې سره په پري مارکیټ کې هم لیست شو او دوستانو راتلونکي وخت کې به دغه لیست کېږي لنچ کېږي به دا چې کله لیست کېږي تاسو ته هماغه تاریخ اوس نه ښایم اوس نه یاداشت کړئ انشاءالله زه به ورایم چې په هماغه تاریخ باندې به دغه لیست کېږي خو لومړی تاسو ښایم د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک چې په لینک باندې کلیک وکړئ تاسو کیټس په نوم ایرډراپ درته راځي دغه تاسو جوین کړئ او دلته په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته ټلیګرام په عمر باندې پیسې درکوي لومړی خبره ده چې تاسو څومره ټلیګرام ډېر استعمال کړی دی او په هماغه اندازه به تاسو ته پیسې کوینز درکول کېږي لکه څه ول چې ډاګز وو یعنې تاسو 2 کاله 3 کاله ټلیګرام استعمال کړی دی په هماغه مطابق به تاسو ته خپل کوینز درکول کېږي پوینټونه به درکول کېږي کیټس کوین او خبره دغه او بل دا چې تاسو په دې کې ملګري دعوت کې په هغې سره نور درکول کېږي بعضې اضافي ویشیان دي چې موږ په تاسو باید ترسره کړو کې دغه ټاسکونه دي دلته ټاسکونه راځي لکه په څه ډول چې په ټاسک مو نور کمپلیټ کړي دي صرف د یو 2 پاتې دی به تاسو ته نو مقصد دلته چې هر ټاسک تاسو کمپلیټ کوئ دلته په کلیک واخلئ چې کله مو ټاسک کمپلیټ کړئ بیا راشئ په دې چیک بټن باندې ورته کلیک وکړئ هغه به تاسو کمپلیټ کړئ د یو ټاسک چې کوم دی تاسو نه ټون ټرانزیکشن غواړئ تاسو ټون کیپر کې باید یو څه نه ټون ولرئ دغه ټاسک به کمپلیټ کړئ نور کار طریقه چې ته هیڅ نه غواړي ډیر ساده کار دی او دلته تاسو راشئ په دې انوایټ کلیک وکړئ دغه ځای تاسو انوایټ باندې کلیک وکړئ دغه لینک یو ملګري ته ولېږئ په ټلیګرام کې هغه ځای خپل لینک کاپي کړئ چې هر څه ته ولېږئ خپل ملګري دعوت کړئ څومره ملګري تاسو دعوت کولی شئ زیات په هغې باندې تاسو نور کیټس کوین هم درکول کېږي تاسو وګورئ مې پرون ورځ شیر کړی ورته زه دومره کیټس کوین لرم نو کیټس کوین کله لیست کېږي کله لنچ کېږي نو دوستانو لکه څه ډول چې تاسو ته ښکاره معلومه ده ډاګز کوین لومړی د اګست په 14 ورځ کې د بیا وروسته شو 23 ته شو او دا چې د ډاګز نړیواله ورځ د دوی کومه ورځ نمانځل کېږي د سپي ورځ هغه په 26 د اګست باندې وایي یعنې خپلې ورځ ته یې وځنډول د اګست په 26 د ډاګز نړیواله ورځ وه د چې په هماغه دوی ورځ لمانځله نو دغه د ډاګ لیست کېدل هم وځنډول په همدې خاطر نو د کیټس یا د پیشو نړیواله ورځ هم را روانه ده او دا تاسو ځان سره یاداشت کړئ د راتلونکي اکتوبر 29 د کیټس یا د پیشو نړیواله ورځ ده په دغه ورځ خارجیان د پیشو نړیواله ورځ لمانځي نو په دغه ورځ ډېر امکان لري چې کیټ کوین هم لیست شي او لانچ شي نو اوس نه تاسو ته په کار ده چې دغه کې کار وکړئ خورا وخت لرئ دا میشن چې کوم دا کمپلیټ کړئ او دلته ملګري مرته دعوت کوي خو ممکن هغه وخت لپاره خو موږ تاسو لپاره تقریبا وخت ډېر پاتې یو خواشه 2 میاشتې کېږي هغې نه مخکې هم تاسو کېدای شي ژر لیست شي هغه معلومات تر اوسه نه کېږي خو زما په نظر زه ډېر باوري یم چې کیټس نړیواله ورځ د اکتوبر 29 ده او په دغه ورځ به کیټس دغه ایرډراپ هم لیست کېږي لنچ کېږي بس له اوسه پکې کار وکړئ راشئ در سره جوین کړئ که تاسو چېرته کومه پوښتنه لرئ ستونزه لرئ مشکل لرئ راشئ په ټلیګرام ته دغه زما ټلیګرام چینل دا جوین کړئ زما ټلیګرام ګروپ دی زه هلته یم تاسو ته به ستاسو د پوښتنو مشکلاتو ځواب درکوم نو موږ سره اوسئ انشاءالله او بل دا چې زه تاسو تر دې نور خوندور په زړه پورې ایرډراپونه راوړم هغه موږ سره جوین کړئ په هغې کې ګډون وکړئ زه به تاسو ته بېلابېل ایرډراپونه نوي معلومات د دغه په اړه په ټلیګرام کې خپروم دغه سره جوین کړئ انشاءالله او موږ تاسو په ګډه باندې د دغو پروجیکټونو څخه ښه غوره عاید ترلاسه کوو نو دا زموږ ویډیو مو خوښوي لایک یې کړئ مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ مننه